ګرانو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شاجګل سباوون یم د یوټیوب چینل رانا سباوون ټي په شیشه تاسو ته مخاطب یو. مینوالو د فواد سره بیا میلاو شو ستاسو د فارا ان شاء الله بیا بداسي خولي شعرونه د فواد نه اورو چې تاسو به خوندونه اخلي. نو دا وخت مونږه په مسکېن اباد کې دا وخت مونږه د جلاله مسکېن اباد کلی کیو. نو فواد ته بلنه ورکوم چې مونږه او تاسو ته د مینې او خلوصو ډکې پیرزونې پیش کړي. ډېره مننه رانا سباوون ټي وي یوټیوب چینل په شیشه باندې تاسو سره بیا ډاکټر صاحب په وساتت سره مخاطب یو او د ډېرو یوټیوب بار مینوالو خصوصا مسافر ورونو لپاره بیا یو څو شعرونه ویما. مینوالو دا غزل تاسو ته ډالۍ دی جی ارشاد جی چې لګدایانو بادشاهان جوړوي لګدایانو بادشاهان جوړوي عشق د ډیرو خلقو شان جوړوي. واه واه ډیر مننه. او ځینې په خوله باندې الله یادوي ځینې په خوله باندې الله یادوي او دننه زړه کې تل بوتان جوړوي. واه ځینې په خوله باندې ډیر ښکلی جاجي ځینې په خوله باندې الله یادوي دننه زړه کې تل بوتان جوړوي. او आवाज برسي د عرش برا आवाज برسي د عرش برا څوک چې په فرش الله ته ځان جوړوي. आवाज به ورسي تر عرش پورې ډېر ښه مننه. आवाज به ورسي تر عرش پورې څوک چې په فرش الله ته ځان جوړوي. او د وخت لقمان به درته داسې وایي د وخت لقمان به درته داسې وایي ناجوړه زړه صرف قرآن جوړوي. بېشکه ډېره ښه دا شعر بیا د وخت لقمان به درته داسې وایي ناجوړه زړه صرف قرآن جوړوي. او فواد عقل دی د عشق لتابي فواد عقل دی د عشق لتابي څوک چې له ځانه مسلمان جوړوي. واه واه ډېره مننه. دا مکتب بیا وایي فواد ډېر ښکلی مکتب مننه. او فواد عقل دی د عشق لتابي جی عقل دی د عشق لتابي څوک چې له ځانه مسلمان جوړوي. ډېره مننه. ډېر ښه فواد مینوالو فواد ډېر ښکلي په زړه پورې لیکل کوي څنګه چې تاسو مخکې پروګرام اورېدلی او انشاءالله ستاسو به خوښ شوی. نو دا پروګرام هم ستاسو خوښي د فواد نه بل کلام اورو. مننه. یو بل غزل درته وایم ډاکټر صاحب په اجازت باندې چې ما به دې په سر باندې شرونه وړل ما به دې په سر باندې شرونه وړل بیا دې هم رقیب له دیدنونه وړل. واه واه او ستا په قدمونو مین شوی وم ستا په قدمونو مین شوی وم تا لکه د زر کې قدمونه وړل. ډېر ښه او بل شعر دی پکې چې دروغ وایي رهباره چې مې نه دی خوښ دروغ وایي رهباره چې مې نه دی خوښ دې چې به زمانه تصویرونه وړل. ډېر مننه. ستا د مخ کتاب ته چې مې وکتل ستا د مخ کتاب ته چې مې وکتل سترګو به مې ذهن ته لفظونه وړل. واه واه دا شعر بیا وایي. ډېره مننه. ستا د مخ کتاب ته چې مې وکتل سترګو به مې ذهن ته لفظونه وړل. او مقطع ده پکې چې ملا مې وتړلې ستا غمونو ته ملا مې وتړلې ستا غمونو ته ما فواد په سر به لکه غرونه وړل. ډېره مننه. ډېر ښه مینوالو د فواد ډېر ښکلي په زړه پورې کلامونه دي. د دوی نه بل کلام اورو چې تاسو ته خوندونه واخلئ. دا یو روماني شان غزل دی چې ارشاد تاسو په اجازت سره ما کو د لاسو کې بنګړي مات کړي ما کو د لاسو کې بنګړي مات کړي تا هم په زړه کې مې ازغي مات کړي. ما کو د لاسو کې بنګړي مات کړي ما کو د لاسو کې بنګړي مات کړي تا هم په زړه کې مې ازغي مات کړي دي. مننه. او لوزونه نور را سره نه وي وکړه لوزونه نور را سره نه وي وکړه تا خو لوزونه په خواني مات کړي. مننه. او دا شعر دی پکې چې زما غزلې وي منګي وخل زما غزلې وي منګي وخل پیغلو ګودر کې خپل منګي مات کړي. ډېر خیال دا بیا وایي. ډېره مننه. او زما غزلې وي منګي وخل زما غزلې وي منګي وخل پیغلو ګودر کې خپل منګي مات کړي. بیا را کوراله بیواره کاسي
بیا را کوراله بیواره کاسي بیا قسمونه مې ساقي مات کړي. ډېره مننه. وی فواد دا یو ته خو نه یې، وی فواد دا یو ته خو نه یې، داسې مې ډېرو له زړګي مات کړي. ډېر ښه. وی فواد دا یو ته خو نه یې، وی فواد دا یو ته خو نه یې، داسې مې ډېرو له زړګي مات کړي. ډېر ښه ډېر ښه. وی فواده دا یو ته خو نه یې، داسې مې ډېرو له زړګي مات کړي. مینوالو دا د ډېر په زړه پورې لیکل کوي او د دې سره به انشاءالله بیا ملاقات کوو ستاسو په تعاون سره. نو داسې د نورو ملګرو سره، داسې د نورو قلمکارانو سره، داسې د ینګ لیکوالانو سره انشاءالله زموږ کوشش به دی چې مونږ د پښتو د پرمختګ دپاره کوڅه په کوڅه کلی په کلی ګرځو او مونږ داسې ځوانانو، داسې قابل شخصیاتو چې هغه پناه دي زمونږ نه، نو انشاءالله زمونږ به دا کوشش ستاسو په تعاون سره چې مونږ به دوی رابار کوو او تاسو به زمونږ پروګرامونه خوښوئ او سبسکرایب کوئ، لایکس کمنټس راکوئ. نو انشاءالله مونږ به ډاډه یو. نو مینوالو زمونږ د طرف نه، زموږ سره د ناز زلمی اسماعیل د طرف نه او د فواد علي فواد د طرف نه وطنوالو او مسافر ورونو ټولو مینوالو انسانانو ته زمونږ د طرف نه نیکی هیلې، دعاګانې او سلامونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.